د روهي خبري او معلوماتي ویبپاڼې ګرانو لیدونکو او لوستونکو سلامونه او ښې چارې. د روهي خبري او معلوماتي ویبپاڼې د ویډیوګانو په لړ کې مو دا ځل د لېبرالېزم د پلار یا جان لاک د پیژندنې په اړه درته ویډیو چمتو کړې ده. زموږ د معلوماتي ویډیوګانو لپاره د روهي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ. د لېبرالېزم پلار جان لاک وپېژنئ. لیکنه ډاکټر محمد ويال د روهي ویبپاڼې څښتن. هغه کسان چې سياسي علوم، نړيوالې اړیکې او یا فلسفه وايي د لوېدېځ عالم جان لاک له نوم او نظريو سره اشنايي لري. نوموړی په 1632 زېږدیز کال کې زېږدلی او په 1804 زېږدیز کال کې ومړ. د جان لاک په دوره کې په اروپا کې د روښانيۍ یا Enlightenment دوره وه. دا په سیاست کې د لېبرالېزم په برخه کې ډېرې ژورې نظريې ورکړې دي او په همدې اساس ورته د لېبرالېزم پلار وايي. د جان لاک فلسفي نظرونه او شننې. لومړی د انسان طبیعت. د انسان د طبیعت په اړه د ټام هابس سره مخالف نظر لري. دی وايي چې په طبیعي ډول سره انسان د تحمل وړتیا لري او طبیعت داسې جوړ شوی دی چې علت لرونکی دی. د لاک په نظر د انسان طبیعت انسان داسې جوړ کړی دی چې ځان غوښتونکی دی چې موخه یې ځان ساتنه او د ځان هوساینه ده. جان لاک دا هم وایي چې کله وګړي له خپلو یو شمېر حقونو تیر شي او په دې پار جان لاک دا هم وایي چې کله وګړي له خپلو یو شمېر حقونو تیر شي او په دې پار حکومت ته ورکړي چې د دوی طبیعي حقوق وساتل شي او حکومت په دې برخه کې پاتې راشي، نو وګړي حق لري چې د حکومت پر وړاندې ودرېږي او پاڅون وکړي. جان لاک دین مني خو دا نه مني چې دین دې په خپلو پلویانو زور وکاروي. دویم د حکومت جوړښت. جان لاک وایي چې انسان د ځان ساتنې، دفاع، هوساینې او خوښۍ حق لري. د دغه حق د ساتنې لپاره انسان په یوازې ځان نشول کولی چې خپل حقوق وساتي، نو په دې پارې یو شمېر حقوق د ټولنیزې ټولنې په جوړېدو د حکومت په نوم ارګان ته ورکړل ترڅو د ژوند عمده اصلي حقونه یې وساتل شي. دریم طبیعي او سیاسي حکومتونه. د جان لاک په سیاسي فلسفه کې طبیعي او سیاسي حکومتونو ترمنځ توپیر شتون لري. طبیعي حکومتونه هغه دي په کوم ځای کې چې سیاسي مشروع حکومت نشي کولی د خلکو ترمنځ ستونزې حل کړي. جان لاک ته ځکه د لېبرالېزم پلار وایي چې د لېبرالېزم په یو اساسي اصل یعنې د فرد ازادي یا انډیویجوال فریډم باندې ټینګار کوي. جان لاک په حکومتونو او دینونو کې د فرد خوښي او ازادي تر ټولو مهم بولي. دی په هغه وخت کې د حکومت چپا کېدل جایز ګڼي چې کله خپل خلک ورڅخه خوښ نه وي. د افغانستان، نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه، پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روهي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.